هلمند کې یو ښځې د لامبو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی. سلام، زموږ چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې 3 ښځې د لامبو پر مهال ډوبې شوي چې یو یې ژوند له لاسه ورکړی دی. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ویلي چې دا پیښه پرون یکشنبې د زمري پر 2 نیټه شوې ده. ښاغلي هلمندي په وینا چې دا ښځې د ګرشک ولسوالۍ په سربلند سیمه کې د لامبو وهلو پر مهال ډوبې شوي دي. هغه ویلي چې د ډوبو شویو مېرمنو کې 2 ژغورل شوي خو یو یې ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تودوخې لوړو له امله د افغانستان د تودو ولایتو اوسیدونکي لامبو وهلو ته مخه کړې ده. خو بل خوا د څو ورځو په تېرېدو سره د لامبو وهلو له امله د مرګ ژوبلې راپورونه هم زیات شوي دي. دا و زموږ د دې وخت خبرونه. تر بیا ښې چارې.